Well, wherever you are, whatever time you are in the world, welcome. This is Meet the New Fellows. So I'll introduce myself, and I've got a number of our team members here on the call to introduce them. Based specialties, and I'll go through as I see you because it's listed alphabetically. So I'll go first with Asmatullah Sabhand. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم لیدونکو، نیکی هیله سلامونه مې ومنئ. الله دې وکړي چې تاسو محترم کورنۍ او دوستان تر دم غړی د کامل صحت په لباس پټ وای او د خوشحالۍ او روغتیا شیبې ولرئ. ستاسو له ټولو محترمو یوه نړۍ مننه کوم. ستاسو له مینې، قدردانۍ او د اخلاص مننه کوم چې د انګلند یا د بریتانیا د تخصص د لوړترین سند یا FRCP د ترلاسه کولو په پار تاسو ما ته خپله مینه راکړې وه، زما قدرداني هم کړې وه او زه مستایلی وم. چون زما لپاره هم هماغه شیبه چې ما دغه خبر ترلاسه کړ ډېر یو د احساساتو ډک حالت و او د خدای پاک ډېر زیات شکر مې ادا کړ چې د نړۍ په کچه د لومړني افغان په توګه دغه د انګلستان د انګلند د لندن د شاهي کالج د رایل کالج اف فزیشنز د FRCP یا فیلوشپ اف د رایل کالج اف فزیشنز سند ترلاسه کوم. د نړۍ په کچه د تخصص دغه لوړترین سند د یو تاریخي فصل په څیر د افغانستان د طبابت په تاریخ کې، د نړۍ د طبابت په تاریخ کې لومړنی افغان په ګران هیواد افغانستان کې دننه دغه سند ترلاسه کوي. دا زما لپاره، زما د کورنۍ لپاره او د ټولو افغانانو لپاره چې د نړۍ په هر ګوټ کې د ویاړ او د خوشحالۍ خبره ده. او بیا هم د الله پاک جل جلاله زیات شکر ادا کوم چې زما غوندې یو عاجز انسان په یو داسې هیواد کې چې زیاتره هیوادونه ورته د هیواد په سترګه هم نه ګوري او ورته په سپکه سترګه ګوري، په یو داسې ځای کې یو افغان الله پاک داسې یو مقام ته رسوي چې د یو لومړني افغان په توګه دغه سند ترلاسه کوي. FRCP یا فیلو اف د رایل کالج اف فزیشنز یا د انګلستان د ډاکټرانو د شاهي کالج فیلو دا یو فوق تخصص سند دی چې د نړۍ د اروپا په کچه دغسې سند هغه متخصص ډاکټرانو ته ورکولی کېږي چې ډېر ځانګړي وي او زیات کارونه یې د خپل مسلک څخه سیوا ترسره کړي وي. نو موږ هم په دې ډله کې شامل شو او د لومړي ځل لپاره د افغانستان نوم د لندن د شاهي کالج د ډاکټرانو په دې لیست کې شامل شو. د ټولو هیوادونو په راس کې ځای پیدا کړ او دغه ویاړ بیا هم ځان ته، خپل کورنۍ ته او ټول افغان ولس ته مبارکي وړاندې کوم. FRCP د انګلستان د شاهي کالج د ډاکټرانو د مشکل ترین ازموینې یا MRCP د استاذۍ سند دی. MRCP د نړۍ په کچه د تخصص د طبابت مشکل ترین امتحان دی چې په 11 تخصصونو کې د یو ډاکټر څخه ازموینه اخلي. او FRCP بیا د MRCP ازموینو د استاذۍ سند دی. بیا په ځانګړې توګه د MRCP ازموینو د دریم کلینیکي پارت چې هغې ته پیسز ویلی کېږي یا پراکټیکل اسسمنټ اف د کلینیکل ایگزامینیشن سکلز یا د کلینیکي مهارتونو د ازموینې امتحان. نو دا د پیسز امتحانونو د استاذۍ سند دی. همداسې یو FRCP لرونکی متخصص د شاهي کالج
ریاست د ځان کاندیدولی شي، رییس کېدلی شي، او همدارنګه د نړۍ په مختلفو برخو کې د شاهي کالج استازیتوب کولی شي، او هر ځای کې چې تخصصي کنفرانسونه وي هغه ځای کې د مشرتوب کېدو، د مشر کېدو امتیاز لري. او همدارنګه د نړۍ په هره برخه کې خصوصا په انګلستان کې کله چې تخصصي ازموینه اخیستلی کېږي، تخصصي طبي مسلکي کمیټې دایریږي، نو په هغوی کې د مشر په صفت دوی امتیاز لري. او د نړۍ په هره برخه کې چې په طبي برخه کې، په مسلکي برخه کې، په تخصصي برخه کې کمیټې دایریږي، دوی پکې د مشرتوب او یا د غړیتوب صلاحیت لري، امتیاز لري، او دوی څخه مشورې اخیستلی کېږي. همدارنګه په طبي تحقیقي برخه کې چې په کوم ځای کې غونډې یا کمیټې دایریږي یا څېړنې کېږي، دوی پکې د ارزونې د مشر یا د غړي په توګه رول لري. او همدارنګه ټول تخصصي برنامې یو FRCP لرونکی متخصص باید ارزونه وکړي، هغه تعقیب کړي، وڅاري، او پکې اصلاحات راوستلو امتیاز لري. چې د هر یو ځوان ډاکټر متخصص څخه غواړم چې دوی په خپل مسلک کې په طبابت کې چې یو سپېڅلی، یو مقدس او پاک مسلک دی، کوشش ترسره کړي او دغسې ویاړونه په خپل مسلک کې د طب په برخه کې ترلاسه کړي، تر څو هم د خپل ځان، هم د خپلې کورنۍ او هم د خپل ولس د درد دوا وګرځي. چون زما عمر چې دوی ارزونه کړې وه او زما کارونه چې ما په خپل مسلک کې ترسره کړي دي، نو دوی دغه ارزونه وکړه چې په دې لږ عمر کې چې زه خپل مسلک کې لګیا یم، کارونه کوم، د خپل مسلک څخه سوا ما د رواني امراضو په مخنیوي کې، د ځان وژنې په مخنیوي کې، همدارنګه د میکروب ضد دواګانو سره د مقاومت پیدا کېدو په مخنیوي کې ما ډېر کار کړی دی. همداسې عامه پوهاوي کې، د خلکو په عامه پوهاوي کې، د طب د ډاکټرانو په روزلو کې، او همداسې نور د خپل مسلک څخه سوا ما هغه کارونه ترسره کړي وو چې د دوی په ارزونه کې مثبت راغلل، او ما دغه لوړترین د تخصص سند د نړۍ په کچه ترلاسه کړ. بیا دې هم دغه سند د دې ترلاسه کول ما ته، زما کورنۍ ته او ټول افغان مېړني ولس ته مبارک وي. افغانان له هیڅ هم کم نه دي. افغان ځوانان که د مسلک په هره برخه کې دي، که د نړۍ په هره برخه کې دي، دوی ویاړ ترلاسه کړی دی وطن ته، او دغه ویاړ د خلکو د افغان ولس د خوشحالۍ باعث کېږي، او دې سره مسلکیتوب رامنځته کېږي، او هر مسلک معیاري کېږي. نو هر ځوان ته چې په هر مسلک کې دی، هغوی ته پکار دی چې په خپله مسلکي برخه کې ځانونه ورسوي، تر څو هم د خپل ځان او هم د وطن په درد خوري، او هم ورڅخه الله پاک جل جلاله رضا شي. موږ باندې وطن ډېر حق لري، او یو ځوان چې مسلکي وي هغې ته وطن ډېر زیات ضرورت لري. موږ هم په همدې خاطر چې ولس مو ډېر ځورېدلی او کړېدلی دی، او همداسې مو وطن ترمیم او جوړښت ته زیاته اړتیا لري، او دا اړتیا په هره برخه کې لري. خو بیا هم طبابت هغه ورځ تر بلې نوی کېدونکی مسلک دی چې په کار دی هر یو افغان ډاکټر د مسلکیتوب لپاره زیات کار وکړي، او زموږ ناروغان د وطن په داخل کې تشخیص او تداوي شي. همداسې که په هره برخه کې کیفیت ته کار وشي، مسلکیتوب ته کار وشي، نو دا به بیا هغه څه وي چې هم وطن او هم خلک په خپلو پښو درېږي، او موږ د نورو له محتاجۍ او وړتیا څخه خلاصېږو. ډېرې خبرې نه اوږدوم. بیا هم په موږ د وطن حق دی چې وطن ته به کار کوو، افغان ولس ته به کار کوو،
مونږ ته د بهر هیوادونو هیڅ خوارۍ نشته. هر ورځ ایمیلونه روان وي چې په ډېر لوړ امتیاز تاسو مونږ ته راشئ، مونږ تاسو ته هر څه اسانتیاوې برابرولی شو. خو بیا هم چون د وطن حق دی په موږ باندې، نو د یو ځوان ډاکټر په توګه بیا هم ویاړم چې په دې حالاتو کې زه د خپل افغان ولس په خدمت کې یم او دغه خپل مسلکیتوب او مسلکي انرژي به د خپل افغان ولس د ناروغانو په خدمت کې اچوم. تقریبا د لسیزو راهیسې د طب په برخه کې د خپلو ناروغانو په خدمت کې یو. دې تر څنګ مو د عامه پوهاوي په برخه کې ډېر څه ترلاسه کړي دي او ډېر څه مو خپل ولس ته ورکړي دي او همدا لړۍ به همداسې ادامه لري. خو بیا هم ایلمن یم چې موږ سره له دې چې موږ ته بهر هیوادونه زارۍ کوي او موږ غواړي، خو موږ باید د خپل ولس او د خپلو چارواکو لخوا زړه ماتې نه شو او هغه څه چې موږ ترلاسه کړي دي د هغې قدرداني وشي، تر څو موږ نور هم تشویق شو او نور ځوان ډاکټر صاحبان هم تشویق شي او دغه لارې ته مخه کړي او زړه ماتې نه شي. نو ایلمن یم چې دغه زړه ماتوالی او مایوسي په وطن کې رامنځته نه شي تر څو موږ اړ نه شو چې وطن پرېږدو او د خپل ولس د خدمت جوګه ونه ګرځو. نور تاسو ټول په الله پاک سپارم. تاسو ټولو ستاسو درنو کورنیو ته خوشحالي، آرامي او روغتیا غواړم. الله پامان.